سلامونه. په تیره ویډیو کې موږ او تاسو په دې خبرې کولې چې تر کوونکی من اسانه دی، دا ډول خور تر خوړونکي اسانه دی، لکه سابه خوړونکي په ځای باید سابه خور ووایو، او کارن تر کارونکي اسانه دی، یعنی کارونکی که وایو اوږدېږي کارن اسانېږي. که غواړئ د همغې ویډیو له بحث خبر شئ، پښتو لرنینګ یوټیوب چینل ته ورسئ یا هم پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه ولټوئ، همغه ویډیو سته. دا د همغې لړۍ دویمه ویډیو ده. نن راځو پر لمونځغاړي خبرې کوو. ځینې وخت رسنوال لیکي لمونځکوونکی. تر لمونځکوونکي لمونځغاړی اسانه دی، خلکو جوړ کړی. دا د غاړې په نوم نورې کلیمې هم لرو، لکه سندرغاړی، لوبغاړی. که تاسو ته نورې معلومې وي ماته یې ولیکئ. لمونځغاړي جمع سو، لمونځغاړې په اوږده یې ښځینه هم جمع ده هم مفرد دی په اصلي حالت کې، خو په اوښتپیر کې لمونځغاړې ښځینه مفرد دی او لمونځغاړو یې جمع راځي. همدارنګه لمونځغاړو په نارینه نوم کې هم په اوښتپیر کې ورسره یو شان لیکل کیږي. یو بله خبره د قاچاق ده. په فارسي کې قاچاقبر هغه کس ته وایي چې قاچاق کوي. پښتو کې نو همغه ژباړه قاچاق وړونکی یا قاچاق کوونکی لیکي. خو موږ لنډه کلمه ورته لرلی سو، قاچاقي یو کس او قاچاقیان ډېر کسان. لکه پوځ ده، پوځ نه پوځي جوړ شوی، پوځي مفرد دی، پوځیان یې جمع دي. دا ډول قاچاق نه قاچاقي او قاچاقیان جوړولی سو. بل ښکار ده، ښکاري ترې جوړ دی، ښکاریان. یعنی همدغه قاعده شته ده، نو اړتیا نشته چې قاچاق وړونکی یا قاچاق کوونکی ووایو. قاچاقي، قاچاقیان. سوریه کې یوه مرستندویه ډله ده، سپین خولی دي. خو پښتو کې دا څنګه ژباړل کېږي؟ د سپینو خولیو لرونکی. تر هغه لنډ ووایه چې سپین خولي. مثلا موږ په خپله ژبه کې لرو زیړ کمیسی یا زیړ کمیسی یا شین کالی هلک یا سور ټیکرۍ پیغله یا تور کمیسې ښځه. دی نه وایو چې د تور کمیس لرونکي ښځه، لنډ وایي تور کمیسې ښځه. دوی نه وایي د سور ټیکري پیغله، وایي سور ټیکرۍ پیغله. داسې نه وایو چې د سور ټیکري لرونکي پیغله، لنډ وایي چې د سور ټیکرۍ پیغله. نو د سپینو خولیو لرونکي په ځای سپین خولي سم دی، سپین خولي وایي، سپین خولی وویل. دا ډول فرانسه کې چې دا تیر کال کومې مظاهرې وې مشهورې په زیړ واسکټو شوې، خو پښتو کې ډېر د زیړو واسکټو لرونکي مظاهرچیان ویل کېږي یا د زیړو واسکټو لرونکي وایي. تر هغه لنډ دا ښه ده چې وایي زیړ واسکټي وایي، زیړ واسکټو وویل، د زیړ واسکټو مشر زیړ واسکټی، مطلب همغه مظاهرچیان دي. ګورئ موږ وایي تور توکمي، داسې نه وایي چې د تور توکم لرونکي. یا موږ وایي تور پوټکي، تور پوټکي، داسې نه وایي چې د تور پوټکي لرونکي. آفرین. زیړ پوټکي وایو، د زیړو پوټکو لرونکي نه وایو. نو همغې قاعدې ته په پام چې له پخوا پښتو کې شته ده او د ولس په ژبه کې هم ده. د سپینو خولیو لرونکي په ځای سپین خولي سم دي، د زیړو واسکټو لرونکي په ځای زیړ واسکټي سم دي. بله خبر د ایران انقلاب ساتونکي، سپاه پاسداران ته چې پښتو کې ویل کېږي. تر هغه لنډ دا ښه دی چې د ایران انقلاب ساتي. سوله ساتي موږ لرو، مشهور دي. فکر کوم افغانستان کې دا بهرني ځواکونه چې په سوله ساتو مشهور وو یا دي، همغسې دي. داسې موږ نه وایو چې افغانستان کې سوله ساتونکي، لنډ وایي افغانستان کې سوله ساتي. یا په افریقا کې د ملګرو ملتو سوله ساتی ځواک. تیرو ولسمشرۍ ټاکنو کې یو بله کلمه هم دولت ساز و. د ولسمشر ټاکنډله په دولت ساز ډله مشهوره وه یا دولت ساز نوم یې و. له بده مرغه پښتو کې دولت جوړونکی ژباړل کېده. خو پښتو کې موږ ساز هم د کلمې په ډول لرو، هم د ځانګړې کلمې په ډول، هم ترکیبي کلمه چې له فعلونو یا اسمونو جوړه شوې. مثلا ساعت ساز
یا ګړی ساز وایو، باسکل ساز وایو. نو دولت ساز هم زموږ خپل کلمه ده یا روستاړی دی. په کار ده هغه کلمې چې له فارسي سره ګډې لرو باید ورکې نه کړو. لکه من چې فارسي کې هم شته، د پښتو کې واکمن ځواکمن، هغه تېره ویډیو کې ما په همدې بحث کړی. نورې ژبې هم خپلو کې ورته روستاړي لري چې هملته ما بېلګې وړاندې کړې. او د ساز پښتو کې موږ ځان ته کلمې په ډول هم کاروو. په ننګرهار، لوی ننګرهار او پېښور کې ساز جوړولو ته وایي. وایي ماشوم ته راتلونکی سازوم، یا ماشومانو راتلونکی سازول پکار دي. یو شی وران وي، وایي دا شی سازوم، مطلب جوړوم یې. ساز زموږ لهجه کې هغه پور ته هم وایي چې څوک یې په بدو کې ورکوي. مثلا که یوه جنۍ چاته د مړي پور کې ورکړی سوی وي، وایي دا یې په ساز کې راوستی. ساز موسیقي ته هم پښتو کې وایي، چې یعنی ساز نه معلومیږي چې هم پښتو کې ځانګړې خپلواکي معناوې لري او هم له نورو کلمو سره د روستاړي په ډول یو ځای کیږي. نو ښه دا ده چې دولت جوړونکي په ځای دولت ساز ووایو. بل هم لامبوزن دی. سپورتي خبرونو کې کله کله اورئ لامبو وهونکی کارول کیږي. لامبوزن چې لرو، لامبو وهونکي ته هېڅ اړتیا نه لرو. لنډ دی، په ولس کې عام دی. نورې ورته کلمې هم لرو، لکه ښکارزن. ځینې وخت دا کلمه په جن هم ویل کیږي، لکه غم دی، غمجن. ځینې ځایو کې بیا په زی اوښتې ده، لکه لامبو، لامبوزن. ملګرو، دا د مختلفو کلمو په هکله خبرې وې چې په 2 ویډیوګانو کې درته وړاندې شوې. که ورته بېلګې لرئ تاسو یې هم راته پرېښودلی سئ. پشتو فیسبوک پاڼه او پشتو لرنینګ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او خوښ کړئ.